تازه عبدالله نن ورځ خپله طرحه ارګ ته لیږي. عبدالله په طرحه کې 3 تازه شرطونه وړاندې کړي. دا چې تازه شرطونه یې څه دي په ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. سرچینې عبدالله طرحه بشپړه او 3 شرطونه یې پکې وړاندې کړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي چې دغه ډلې نږدې له 1 اونۍ سلا مشورو وروسته د سیاسي کړکۍ څخه د وتلو طرحه بشپړه کړې او په نږدې وخت کې به ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړي. د مصالحې عالي شورا ریاست د حکومت په کابینه کې 50 سلنه ونډه او د یو شمېر ولایتونو د والیانو ټاکل دي. دغه ډلې 3 مهم شرطونه وړاندې کړي دي او ویل شوي ده که چیرې ولسمشرۍ ماڼۍ دغه طرحه ونه مني نو عبدالله به له نړیوالې ټولنې د بون کنفرانس په ډول د یو بل کنفرانس د جوړېدو غوښتنه وکړي. د معلوماتو پر بنسټ د مصالحې عالي شورا کې عبدالله د بشپړ واک او صلاحیتونو غوښتنه کړې چې ولسمشر به یوازې دغه شورا څارونکی غړی وي. دغه طرحه تر اوسه ولسمشرۍ ماڼۍ ته نه ده سپارل شوې، خو اریانا نیوز ولسمشرۍ ماڼۍ کې د یو شمېر سرچینو له خولې لیکي چې ولسمشر غني د شریک حکومت جوړېدو سره مخالفت لري. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا خیر جاري.